کابل ختیځ ته پروت تاریخي ښار دی چې د بنسټ تیږه یې د مغولي امپراتورۍ په دوران کې ایښودل شوې ده. له هغه دمه تر دې دمه دا د سلګونه کلونه تیریږي، خو دا یو طبیعي خبره ده چې د وخت په تیریدو سره هره ټولنه د پرمختګ په لور ګامونه اخلي. د پرمختګ دغه ګامونه ښایي چټک او یا ښایي ډیر سست وي. د جلال آباد ښار عمر ته په پام سره دغه ښار هم د خپل پرمختګ لوړې ژورې تیرې کړي او تر دې مهاله را رسېدلی دی. دا خو منو چې کله د ننګرهار نوم اخلو ورسره سم د همیش بهار نوم خولې ته راځي. اوسنۍ پانګونې دغې ښار ته یو ځانګړې ښکلا وربښلې ده. په تېره بیا په پسرلي کې که د جلال آباد ښار په واټونو کې سړی ګرځي نو هرې خوا ته د نارنج د ګلو وږمې د سړي زړه ته لار کوي، ځکه خو یې د نارنج د ګلو هار هم بولي. که د دغه ښار له طبیعي ښکلا راووځو او د پرمختګ خوا ته یې پام وکړو نو ویلی شو چې په دې وروستیو کې پرمختګ چارې ګړندۍ شوي دي. خو دا وروستي کلونه د جلال آباد د ښار د جوړونې او رغونې په تاریخ کې د ځانګړې پاملرنې وړ دي، نه یوازې د بیا رغونې په کارونو کې بلکې په کلتوري، اقتصادي، علمي او نورو ټولنیزو برخو کې ډیر پرمختګونه رامنځته شوي دي. موږ غواړو په دې هره برخه لږ وغږیږو. لومړی راځو اقتصادي برخې ته. څرنګه چې د ننګرهار ولایت په منځ کې د تورخم کابل لویه لار غځېدلې ده چې د پاکستان لخوا په سلګونو لارې پر موادو بار دغې لارې تیریږي، چې دغې لویې تجارتي لارې د ننګرهار ولایت د اقتصادي وضعې په سمښت او جوړونه کې ستره ونډه ترسره کړې ده. همداشان د پارمیاډي، انګور باغ او ډورنټي په سیمو کې د چکر او صحت لپاره ښکلي پارکونه جوړ شوي او پر ځینو یې لا کار روان دی. پخپله د جلال آباد په زړه کې د سراج الامارات بڼ د ننګرهار والي ښاغلي ګل اغا شیرزي په نوښت او پاملرنه له سره رغول شوی او په تاریخي ودانۍ یې کار روان دی. د ننګرهار ځوانانو لپاره یې د بېلابېلو ورزشي لوبغالو ترڅنګ د چکرخې تفریحګانې جوړې کړي